درنو دوستانو سلامونه. بیا هم ستړي مه سئ او زه شرافت ستاسو چوپړ ته راغلی یم. دا ځل د یو بل کلاس او د یوې بلې موضوع سره. د انګلیسي په 12 زمانو کې نن موږ پر سیمپل فیوچر ټینس باندې کار کوو. یعنی دا 12 زمانو څخه یې موږ نن سیمپل فیوچر ټینس راخیستې ده. دې زمانې ته په پښتو کې راتلونکي ساده زمانه وایي. په دې زمانه کې موږ دوستانو پر بېلابېلو مسایلو باندې په مسلسل ډول باندې بحث کوو که چیرې تاسو تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ. ګورئ دوستانو، سیمپل فیوچر ټینس ساده زمانه ډېره اسانه ده، خو دا ډېره مهمه زمانه هم ده. او که چیرې تاسو دا زمانه زده کړئ، تاسو به په راتلونکي کې د یو ملګري سره که تاسو خبرې کوئ او چاته د خپل راتلونکي پلان په اړه باندې خبرې ورسره کوئ، یا ورته وایاست چې زه درځم یا زه به درسم، زه به پلانکی کار وکړم، خپل د راتلونکي پلان په اړه باندې په همدې موضوع کې موږ کولی شو په انګلیسي کې خبرې وکړو او په انګلیسي کې ټاپک ولیکو. نو اوس د دې موضوع د یا په عموما کې دوستانو د یوې زمانې د په زده کولو کې څو شیان ډېر مهم دي. دا د ځان سره یاداشت دي. لومړی ګورئ دوستانو، د یوې موضوع د زده کولو لپاره تاسو باید په ذهن کې دا ولرئ چې د یوې زمانې د زده کولو لپاره په ذهن کې باید تاسو دا ولرئ چې دا زمانه په کوم وخت کې کارول کیږي. په کوم وخت کې مطلب کارول کیږي. دوهم، د زمانې کومکي فعلونه کوم دي؟ دا باید تاسو په ذهن کې ډېر فاتح دوستانو. د زمانې کومکي فعلونه کوم دي؟ باید په دې اړه باندې تاسو پوره ځان پوه کړئ او دا ستاسو سره ډېره مرسته کوي د زمانې په زده کولو کې. دوهم، په دې زمانه کې د فعل کوم حالت کارول کیږي؟ دا شان دوستانو حتما د ځان سره یاداشت. ګورئ دوستانو، دا زمانه یا په دې زمانه کې موږ تاسو مثلا پر راتلونکي پلانونو باندې بحث کوو. یعنی دا راتلونکي ساده زمانه ده. هغه زمانه ده چې مثلا موږ تاسو په راتلونکي د یو څه په اړه باندې خبرې کوو، موږ کولی شو په همدې زمانه کې ورباندې لیکنه وکړو او یو څوک پوه کړو. دوستانو ګورئ، ما تاسو ته یو څو مثالونه راخیستي دي. زه دغه مثالونه تاسو ته راخلم. د مثال په توګه تاسو د یو چاته به وایئ چې هغه به ښار ته لاړ سي. یو څوک پوښتنه درڅخه کوي چې دی به څه کوي، ته به ورته وایې هغه به ښار ته ولاړ سي. یا د مثال په توګه زه غواړم ستاسو کور ته درسم. یا د بیلګې په توګه باندې زه غواړم زده کړې کوم، زه غواړم ډاکټر سم. زه غواړم ډاکټر سم. زه به په انګلیسي کې څنګه وایم چې هغه به ښار ته ولاړ سي، زه غواړم ستاسو کور ته درسم، زه غواړم ډاکټر سم. په دې اړه باندې په ننني سیمپل فیوچر کې موږ پر دې باندې بحث کوو. که تاسو سیمپل فیوچر زده کړئ دوستانو، تاسو ته به ستاسو لپاره به دا ډېر اسانه وي چې یو چاته څنګه ووایئ چې زه درځم کور ته، یو چاته به څنګه ووایئ چې زه غواړم ډاکټر سم، یو چاته به څنګه ووایئ چې زه غواړم مثلا نن موټر واخلم، یو چاته به څنګه وایې په عموم کې په راتلونکي پلان په اړه باندې دی چې زه دا خبرې وکړم. نو دې ته څه شوی؟ ساده راتلونکې زمانه. د دې زمانې کومکي فعلونه کوم ځینې دي دوستانو؟ دا زمانه په کوم حالات کې کارول کیږي؟ د دې زمانې البته د دې زمانې کومکي هیلپینګ ورب کوم ځینې دي؟ بخښنه غواړم، د دې زمانې کومکي هیلپینګ ورب کوم ځینې دي؟ او په دې زمانه کې د فعل کوم حالات کارول کیږي؟ په دې موضوع باندې نن بحث کوو. دوستانو زما هیله دا ده چې زموږ کلاس تر پایه تعقیب کړئ او دا ویډیو تر پایه وګورئ تر څو ستاسو ښه پوه شئ. ګورئ دوستانو، د سیمپل فیوچر لکه ما چې وړاندې یادونه وکړه، په دې کې د دې کومکي فعلونه دي ویل او شیل. ویل او شیل په دې زمانه کې، یعنی په دې ساده راتلونکې زمانه کې زموږ کومکي فعلونه دي ویل او شیل. دا زموږ کومکي فعلونه دي دوستانو. په عموم کې دا شیل چې دی اوس دا نه کارول کیږي، یعنی دا ډېر پخوا خلک کارولي. اوس یوازې څه کیږي؟ موږ یوازې خلک په دغه کې څه کاري؟ په رایټینګ کې ویل کار.
ویل د چی معنا ورکوي؟ د به. زه به وکم، زه به داسې ولاړ شم، زه به هغه وکم، زه به دا وکم، زه به درسم، زه به وچښم، زه به ډوډۍ وخورم، زه به دا وکم. نو ویل زموږ سره په دې زمانه کې چې دی کومکي فعل دی. او دا شیل هم خلک کاروي ځینې ځای، خو دا اوس مطلب اوس هغه دغه خبره ده چې انګلیسي موډرنه سوې ده. اوس خلک ډېر چیش کاروي، ویل کاروي. شل ډېر پخوانی لغت دی. هغه پخواني خلک یې په چیش کې لیکي، په مقالو، په اخبارو، په دې شانو کې بیا هم کارول کېږي. ستاسو دې په ذهن کې ښه. ګورئ دوستانو، اوس زموږ سره د دې زمانې دا ویل او شیل چې دي دا زموږ سره په ټولو اوبجکټ کې په مطلب پرونان په دې کې ټولو د دې ټولو سره کارول کېږي. سبجکټ نه دي زموږ په دې کې ټولو کې، مثلا آی وی، شي، ایټ وی، یو. په دې کې زموږ دا ویل چې دي یا شیل چې دي دا د ټولو سره کارول کېږي په ډېر اسانه باندې. موږ مخکې په دې اړه بحث کړی. او د دې زمانې دوستانو د په دې زمانه کې د فعل حالت لکه وړاندې چې ما تاسو ته یادونه کړې وه، د فعل حالت کم حالت کارول کېږي. یو فعل چې دی دا 4 حالات لري. نن ما د بیلګې په توګه راخیستې دي سپیک. سپیک خبرې، د دې دوم حالت دی سپوک، دریم حالت دی سپیکن او سپیکن، او څلورم حالت دی سپیکینګ، چې دا هر یو په بیله بیله زمانه او په بیل بیل وخت کې کارول کېږي. خو په نننۍ زمانه کې موږ د فعل لومړی حالت کاروو چې سپیک دی. مثلا زه وایم I will speak English، زه به په انګلیسي خبرې وکړم. یا you will speak English، دی به په انګلیسي خبرې وکړي. یا we will، دی به په we will speak English، دی به په انګلیسي خبرې وکړي. یا I will writing English، زه به رایټینګ وکړم. خیر خو رایټینګ بیل دی، سپیکینګ بیل دی. نو موږ په دې کې بیا وایم دوستانو د دې زمانې چې دي کومکي فعلونه یې کم دي، ویل او شیل. ویل او شیل د دې زمانې دوستانو کومکي فعلونه دي چې زموږ سره چیش کوي، په دې کې مرسته کوي چې څنګه زه کولی شم یو چاته وایم چې زه وروسته درځم او پس راځم. دې ته چیش وایي؟ کومکي فعلونه وایي. او په دې زمانه کې دا ویل او شیل چې دي دا د ټول مطلب زموږ سره په پرونان کې د ټولو سره کارول کېږي، لکه آی، هی، شي، ایټ، وی، یو، جي. د دې ټولو سره مطلب دوستانو دا چیش کېږي، د دې ټولو سره کارول کېږي. او په دې زمانه کې بیا دوستانو د فعل لومړی حالت کارول کېږي. دوستانو اوس ما څو مثالونه راخیستي دي لکه ما چې وړاندې وویل. اوس ګورئ دلته یو څو مثالونه اگزامپل مې راخیستي دي. اوس موږ وایو I will teach you English، زه به تاسو ته انګلیسي زده کړم. زه به تاسو ته انګلیسي زده کړم. I will teach you English، زه به تاسو ته انګلیسي زده کړم. یو بل مثال دوستانو، she will find a new job، هغه به نوې دنده ومومي یا نوې دنده پیدا کړي. دوستانو هغه به نوې دنده پیدا او یا هم ومومي. دوهم you will hire someone، دی به یو څوک استخدام کړي. څلورم you will fire someone، دی به یو څوک ګوښه کړي. نو بیا موږ ویلی سو I will go to ښوونځی، I will go to school، I will go to shopping، I will go to your home، زه به درسم ستاسو کور ته، زه به ستاسو کور ته وروسته راسم، زه به ستاسو کور ته راځم. نو دا هغه څه دي چې په دې موضوع کې په دې زمانه کې موږ چیش کوو دوستانو، په همدې سمپل فیوچر کې موږ کار کولی سو. نو دوستانو دا اوس موږ د نن ورځې د سمپل فیوچر په اړه باندې دوستانو ویډیو او کلاس له تاسو مننه. که چیرې تاسو نوي یاست زموږ دا لومړنۍ ویډیو ګورئ، نو موږ پر زمانو پر نورو ویډیوګانو باندې پر نورو زمانو باندې هم کار کړی دی او د انګلیسي په اړه نور درسونه هم لرو. امید مې دا دی چې هغه هم وګورئ.
اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست روغ او نیکمرغه اوسئ.